سلامونه او احترامات تاسو ټولو ته ځل بیا ښه راغلاست وایم. د کمپیوټر د زده کړې په روان بهیر کې د وینډوز 10 پنځمه ویډیو ده. تېرې ویډیو کې پر پرسنلایز مینیو کې چې کوم هغه بکګراوند و، کلرز و او لاک سکرین و، په دې باندې وغږېدلو. بکګراوند مو وپېژندئ چې بکګراوند د نامه څخه معلومېږي چې د ډیسکټاپ هغه کومه صفحه چې ده هغې ته بکګراوند وایي. دا کوم عکس ما اوس لګولی د موبایل د آیفون ده دې ته بکګراوند وایي. او کلرز مو هم وپېژندله. که چیرې موږ تاسو غواړو چې کلرز انتخاب کړو نو په کلرز کې مو خپل د خوښې رنګ انتخابوئ. د هغه څخه وروسته درېیم منیو چې موږ تاسو ویلی و هغه لاک سکرین و. لاک سکرین د نامه څخه معلومېږي د کمپیوټر د کلف صفحې ته وایي چې دا هم وپېژندل. خو نننۍ ویډیو کې غواړو پر دیمز باندې بحث وکړو چې دیمز خپله څه ته وایي، کومه وظیفه ترسره کوي او دیمز کومې ځانګړتیاوې لري. دیمز د بکګراوند، کلر، همدارنګه ساوند د ټولو مجموعې ته چې وایي دیمز وایي. یعنې که چیرې موږ تاسو پر بکګراوند باندې کوم سیټینګ اپلای کړی وی، کوم شیان انتخاب کړی وی، هغه یوازې او یوازې پر بکګراوند باندې انتخابېدله. کوم پر کلرز باندې انتخاب کړی وی یوازې د کلر دپاره و. او کوم پر لاک باندې کوم سیټینګ لګولی و، کوم آپشنونه مو انتخاب کړي وو هغه یوازې او یوازې د څه دپاره وه؟ د لاک سکرین دپاره وه. خو کوم چې پر دیمز باندې موږ اپلای کوو دا د ټول دپاره دي. کله چې تاسو په دیمز کې یو څه انتخابوئ هغه د ټول دپاره انتخابېږي. نو راځئ لومړی ډیسکټاپ آیکن سیټینګ. ډیسکټاپ آیکن سیټینګ کې کوم موضوعات دي؟ آیکنونه مو مخکې وپېژنئ چې آیکنز څه ته وایي. په تېرې ویډیو کې مو ویل چې آیکنز دغه کوم شکل چې دی او دغه کوم نښه چې ده دې ته څه وایي؟ آیکنز وایي. اوس دلته موږ تاسو ته چک بکسونه راکول سوي، اختیار راکول سوی دی چې تاسو کوم شیان پر ډیسکټاپ باندې غواړئ چې تاسو ته وښول سي او کوم شیان نه غواړئ. مثلا زه ورته وایم چې زه یوازې د ماته کمپیوټر او کنټرول پینل وښول سي. نو کله چې په دې باندې اوکې باندې کلیک وهئ راسئ ډیسکټاپ ته، تاسو به وګورئ چې یوازې او یوازې په کنټرول پینل او کمپیوټر موږ سره پاته وي چې دغه کنټرول پینل دی او دغه هم کمپیوټر دی. بېرته راځو. زه غواړم چې ماته دې ریسایکل بین هم اضافه سي. نو په دې باندې کلیک وهئ او اوکې وهئ. یعنې کوم هغه شیان چې تاسو هلته ټیک مارک لګوئ هغه شیان شو کېږي. ریسایکل بین هم د هغه دی. او کوم شیان چې تاسو غواړئ تاسو ته په ډیسکټاپ باندې شو نه سي نو تاسو به فقط هغه چیک مارک لرې کړئ. ښه، دغه څخه وروسته راځو دغه بلې موضوع ته. مثلا زه غواړم چې د کمپیوټر دغه آیکن زما نه خوښېږي، دا ماته خوند نه راکوي، غواړم دا تبدیل کړمه، غواړم یو بل آیکن ته، خپل د خوښ آیکن ته. نو په دې باندې به کلیک وهئ، را به سي چینج آیکنز. کله چې په دې باندې کلیک وهئ نو به تاسو ته آیکنونه راوي. تاسو کوم آیکن غواړئ؟ خپل د خوښ آیکن پسې ګورئ چې تاسو هر یو خوښ شو هغه ورته انتخابوئ. مثلا زه ورته وایم چې ماته دغه آیکنز راوړئ. کله چې په دې باندې کلیک ووهمه اوکې کړم دا ماته انتخاب شي. خو که چیرې تاسو په کمپیوټر کې نور آیکنونه لرئ هغه هم کولی شئ چې انتخاب یې کړئ. په براوز باندې به کلیک ووهئ. په کمپیوټر کې په کوم ډرایو کې چې تاسو کوم فایلونه ایښي وه کوم آیکنونه هغه به دې ځای ورته اوپن کړي، تاسو ته به هغه آیکن هلته اپلای شي. خو زه فلحال آیکنونه نه لرم نو د کمپیوټر همدغه آیکن انتخابوم ورته. کله چې په دې اوکې باندې کلیک ووهم او اوس راسمه تاسو ګورئ دلته هم آیکن واوښتی. اوس تاسو ډیسکټاپ ته وبګورو چې هلته به هم آیکنونه څه شوي اوښتي وي. ښه وګوره. ښه ریفریش ورکړو. او اوکې مو یې رسوي. کله چې اوکې باندې کلیک ووهو بیا هغه ډیسکټاپ آیکن اوړي، د اوکې څخه بغیر نه اوړي. ښه بېرته راځو. مثلا زه غواړم چې د ریسایکل بین دغه کوم آیکن چې دی دا تبدیل کړم.
نو راځم په چینج آیکن باندې کلیک وهم. کله چې په دې باندې کلیک وهم نو ماته په نور آیکن راکول شي. مثلا زه غواړم چې ماته کوم آیکن راوړل شي، مثلا دغه آیکن. په دې باندې کلیک وهم، اوکې کوم. وګورئ آیکن تبدیل شو او بیا اوکې کوم یا هم اپلای کوم. کله چې راسم وګورم چې آیکن وګورئ، آیکن ماته اوښتی تبدیل شوی دی. ښه، د هغه څخه وروسته بله موضوع ده، هغه دا چې که چیرې مثلا ما سیټینګونه ډېر وکړل، آیکنونه مو تبدیل کړل، خو زه غواړم بېرته دغه ټول سیټینګ، دغه ټول آیکنونه خپل عادي حالت ته واړوم. زه غواړم دغه کوم تغیرات چې ما راوستي دا ټول بېرته هغه عادي حالت ته راشي. نو تاسو به په ریسټور ډیفالټ باندې کلیک وکړئ. هلته به آیکن انتخاب کړئ. مثلا زه غواړم چې دا کوم ریسایکل بین ما تبدیل کړی و دا دې بېرته پخواني عادي حالت ته واوړي. نو په ریسټور ډیفالټ باندې به کلیک ووهئ. کله چې تاسو اوکې وکړئ یا هم اپلای ووهئ، تاسو به وګورئ چې ریسایکل بین اوښتی دی و په خپل عادي او پخواني حالت. او دلته لاندې چې کوم آپشن دی، که چیرې د دې څخه تاسو کلیک دغه چک مارک ایسته کړئ، نو تاسو به نشئ کولی چې د ډیسکټاپ کوم آیکنونه چې د هغه انتخاب کړئ. نو د دې په واسطه موږ تاسو وکولی شو چې هغه ډیسکټاپ آیکنونه خپل په خوښه باندې انتخاب کړئ. دغه څخه وروسته بله موضوع های کانټراسټ سیټینګ باندې کلیک وکړو. د دې څخه څه مراد دی؟ د دې څخه مراد دا دی که چیرې موږ تاسو اپلای کلر فلټر کله چې په دې باندې کلیک وکړو، نو که تاسو ته یادېږي هغه د ایرو رنګ هغه خړه صفحه به موږ تاسو ته پر مکمل ډیمز باندې چې اپلای شي. وګورئ ټول صفحه، ټول سیټینګ، ټول منیوګانې، ټول هغه کوم رنګونه چې وه هغه و دغه ډیزاین ته واوښتل. مثلا زه هم دغه ډیزاین ماته خوند نه راکړي، دا بیا تاسو کولی شئ چې څه واړوئ آف یې کړئ. خو دا نورې برخې هم لري. مثلا زه وایم چې ماته دا دغه ډیزاین شي، بیا به وګورئ چې بها بالکل تک سپین شي. مثلا زه غواړم چې ماته دې دغه ډیزاین شي، اوس بیا دا بیا تک تور شول، خټاټل باب او هغه کوم کوم ټاسبار چې دی هغه ټول څه شوله پخواني حالت ته واوښتله، خو دغه کوم بیکګراونډ چې دی هغه تور رنګ ته واوښتی. ښه، زه غواړم چې دا بیخي اپلای نه کړم، دې څخه کار وانه کړم. ښه، دلته بیا تاسو ډیم انتخابولی شئ چې کوم ډیمونه غواړئ. لاندې ډیمونه تیار شته، که چیرې تاسو خپل په خوښه ډیمونه غواړئ هغه ورته اپلای کوئ، که نه غواړئ دا خپل ډیمونه لري. مثلا دا یو ډیم دی، مثلا کلر د دغسې رنګ وي، خپل د خوښې رنګ ټاکئ، هغه ټول به تاسو دلته انتخاب کړئ. ښه، د دې څخه وروسته به راسو و بلې برخې ته. ښه، بېرته پرسنلایز ته راسو. ډیمز ته به راسو. دغه څه وروسته دغه برخې ده دا د انټرنیټ سره تړاو لري. که چیرې تاسو انټرنیټ ولرئ په موبایل کې د کمپیوټر سره کنیکټ کړئ، وای فای لري، او یا هم که کمپیوټر کې انټرنیټ لري نو تاسو دغه برخې څخه استفاده کوئ. خو دا فلحال ځکه کار نه کوي چې زما سره انټرنیټ نشته. دغه څخه وروسته که چیرې تاسو پوښتنه ولرئ نو ګیټ هیډ باندې کلیک ووهئ. که چیرې تاسو آنلاین اوسئ بیا تاسو خپله پوښتنه د تاسو اتومات د مایکروسافټ هغه کوم د وینډوز د جوړولو کمپنۍ چې ده هغه ته بیایي او د هغه څخه تاسو لیدنه کولی شئ، خپل د مرستې غوښتنه کولی شئ. ښه، دغه څه وروسته راځو بیکګراونډ ته. بیکګراونډ مو ورته وپېژندئ. بیکګراونډ خو مو پېژندلی و چې بیکګراونډ ما ورته وویل چې څه ته وایي. هغه څه چې د ډیسکټاپ باندې ثبت وي هغه ته بیکګراونډ وایي. کلر مو هم پېژندلی و په هغه برخه کې، په د دینسو برخه کې، لکه څنګه چې ما مخکې یادورې وکړې چې دغه ټولو مجموعې ته چې وایي ډیمز وایي. نو هغه بیکګراونډ او کلر باندې غږېدلي وو. په راتلونکي ویډیو کې به پر ساوند او ماوس کرسر باندې وغږېږو. ویډیو در سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه ویډیو در سره لایک او شیر کړئ ترڅو نور ملګري هم د دغه ویډیو څخه استفاده وکړي.